زموږ چینل ته که چا زموږ چینل نوی سبسکرایب ته سبسکرایب بټن ووهئ د په څنګ کې د بیل بټن کلیک وکړئ بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. په موټر کې د سفر پر مهال د کانګو یا استفراغ مخنیوی او درملنه. دغه ناروغي په اکثرو کسانو کې رامنځته کیږي کله چې دوی په موټر کې وي د استفراغ کوي. نو د دې درملنه یو څو درمل او یو څو لارښوونې په واسطه تاسو کولی شئ چې د دې څخه مخنیوی وکړئ. دې ناروغۍ ته په انګلیسي کې موشن سیکنیس وایي. په عمومي ډول د سوارلۍ په موټر کې د سفر پر وخت په تیاره کې په کښتۍ کې د دریاب د څاپو مقابل کې پیدا کیږي. د ټولنې 30% خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. د انسان د حرکاتو کنټرولونکی مرکز اعصاب دی. اعصابو ته د حرکت په ارتباط د دې ځایو څخه په همغږۍ سره سیګنالونه راځي لکه سترګې، غوږونه. د وجود بعضې نسجونه دي چې په عادي حرکاتو کې په همغږۍ سره اعصابو ته یو رقم سیګنال ورکوي. مثال لکه په قدم وهلو کې. اما کله چې تاسې موټر کې یا تیاره کې سفر کوئ دا سیګنالونه ترمنځ همغږۍ نه وي موجوده. سترګې د حرکت سیګنال ورکوي، غوږ د ولاړې سیګنال ورکوي. همدغه ګډوډ سیګنالونه د انسان د سرچرخۍ او استفراغ یا خوځښت سبب وګرځي. د مسافرۍ پر وخت لاندې لارښوونه عملي کړئ. اول، د سوارلۍ په موټر یا تیاره کې داسې ځای کښېنئ چې تاسو ته د حرکت جهت یعنې طرف معلوم شي او جهت تر سره تعقیب کړئ. دوهم، په موټر کې کوشش وکړئ چې د مخ په چوکۍ کې کښېنئ چې لاره او جهت په خپلو سترګو وینئ. دریم، په تیاره کې د کړکۍ خواته کښېنئ تر څو کړکۍ د منظرې کتلو ته ادامه ورکړئ. څلورم، په تیاره کې کوشش وکړئ چې د وزر سره په نږدې چوکۍ کې کښېنئ ځکه وزر نسبت نورو برخو ته ډېر حرکت نه لري، ټکان نه درکوي. پنځم، د سوارلۍ په موټر کې متوجه اوسئ. داسې چوکۍ باید انتخاب نه کړئ چې د حرکت جهت یوې خواته وي او ستا مخ بلې خواته وي. دا لارښوونې کولی شئ چې بې درملو تعقیب کړئ او دواګانې هم لري. موثرې دي باید د ډاکټر په مشوره استعمال شي چې ټابلیټ یعنې ګولۍ او ستنې یا پچګري په شکل شته. ډایمین هایډرانیټ چې د ډرامامین هم ورته وایي موثره دوا ده. د 50 ملي ګرام او 100 ملي ګرام په اندازه ټابلیټونه لري. د خمیلګۍ لپاره یا د خمیلې ښځو لپاره هم د استفادې وړ دي ځکه د بي کورنۍ څخه دي. ټابلیټ یا ګولۍ که د غذا سره وخوړل شي که بې له غذا مشکل نشته. د بالغ انسان لپاره په هر شپږ یعنې 4 نه تر 6 ساعتو کې یوه ګولۍ استعمال کولی شي. په ورځ کې تر 3 ځله اضافه باید استعمال نه شي. د ماشومانو لپاره چې عمر یې د 2 څخه تر 6 کالو ترمنځ وي نیمه ګولۍ یا د 12.5 ملي ګرام څخه تر 25 ملي ګرام استفاده کولی شي. ډایمین هایډرانیټ امپوله یا ستن یا پچګري تر 12 کلنۍ لوړ انسانانو لپاره استعمالیږي. په 4 یا 6 ساعتو کې د 50 څخه تر 100 ملي ګرامه استعمالیږي. نو دا طریقه مې تاسو ته وښودلې په دې هیله چې خوښې شوي وي. په خیر کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. د ویډیو کتل